ښځې ته به دا څلور خبرې چرې هم نه کوئ، کنه برباد به مو کړي او ډیر زیات نقصان به در ورسوي. ځکه چې کوم خاوند ښځې ته دغه څلور خبرې کوي نو الله تعالی چې د ښځې په زړه کې د خاوند کوم محبت یې دی هغه به بالکل ختم شي او له تا سره به محبت ورو ورو ختمیږي. هغه څلور خبرې کومې دي که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر پای وګورئ. اول دا چې ښځې ته به د مور او پلار کنځلې نه کوي، ځکه چې څومره ته په خپله مور او پلار خفه کېږې که څوک مو مور او پلار ته بد ووایي او یا هم خدای مکړه کنځلې ورته وکړي نو سمدستي ورسره په جنګ کېږئ او جنګ ورسره کوئ. نو همداسې په ښځو کې د نارینهو پرتله د مور او پلار محبت سیوا وي. نو که چیرې تاسو د خپلې کور والا د مور او پلار بېعزتي کوئ او هغه کنځئ نو له همدې سره به مو په د ښځې په زړه کې ستاسو حیثیت ختم شي او ورو ورو به له تاسو سره نفرت شروع کړي. دویم نمبر دا چې د خپلې ښځې په مخ کې به د خپلې تنخواه هیڅکله هم ذکر نه کوئ، ځکه که چیرې مو ستاسو تنخواه زیاته وه نو ښځه به مو هم په همغه مطابق زیات ډیمانډ کوي او زیات خواهشات به کوي، ځکه چې دې نه علاوه به ستا نور هم ډېر ضروریات وي. او که چیرې ستا تنخواه کمه وه نو کیدی شي ښځه په زړه کې د الله تعالی څخه ناشکري وکړي، ځکه چې ناشکري ډېره لویه او خطرناکه ګناه ده. او الله تعالی وایي چې که تاسو زما په لږ نعمتونو باندې شکر ادا کړ نو ستاسو ته به نور هم سیوا کړم او خدای مکړه که ناشکري وکړه نو تاسو ته به دردناک عذاب درکړم. دویم دا چې د ښځې پر وړاندې به د خپل خاندان مور او پلار او وروڼو بېعزتي هیڅکله هم نه کوي، ځکه چې اکثر زنانه د خپل خاوند په لاره باندې روانې وي. نو که خدای مکړه د خپل ښځې په مخ کې تاسو د خپلې کورنۍ مور او پلار بېعزتي وکړه نو سبا به همدا ستا ښځه ستا په نقش قدم ږدي او ستا د مور او پلار او کورنۍ عزت به نه کوي او د هغوی بېعزتي به کوي. څلورم دا چې د ښځې پر وړاندې به هیڅکله هم ژړا نه کوي، اگر که په تا څومره مصیبتونه او جنجالونه هم راځي، ځکه چې ښځه همیشه په خپل خاوند ډاډه وي. نو که تاسو د هغې په مخ کې په ژړا شئ نو د هغې په زړه کې به ستاسو محبت کمیږي، عزت به مو کمیږي او تاسو به ورته ډارن ښکارئ. نو که هر چا د دغو څلورو خبرو خیال وساتل انشاءالله په کورونو کې به مو همیشه خوشحالیانې وي او د امن فضا به وي.